बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। नन زمونږ د ډسکشن ټاپک دی کیپیلري. صحیح ده؟ نو کیپیلري څه ته ویل کېږي؟ تاسو ورته ښه په توجه سره وګورئ چې تاسو پرې پوه شئ. کیپیلري هم بلډ ویسل دی، خو دا ډېر زیات سمالسټ دی. سمالسټ بلډ ویسل. بلډ ویسل د وینې رګ ورته موږ وایو، یا هر هغه څیز دی چې د وینه وړلی شي، خو دا په ټولو کې سمالسټ دی. اوس ارچ یې و، خو هغه لږ څه لارج و. کوم کیپیلري چې دی دا څه دی؟ دا سمالسټ دی، وړوکی دی. اوس دا څنګه دغه شم دې ته تاسو لږ غونتې وګورئ. موږ په هغه تېر لیکچر کې دا خبره کړې وه چې ارچیز چې کوم دي، ارچیز دا وړي اکسیجنیټډ بلډ د هارټ نه ټول جسم ته. نو دا ارچیز چې کله اکسیجنیټډ بلډ راواخلي دا وړي، نو دا ډیوایډ کېږي. څه کېږي؟ ډیوایډ کېږي. دا چې کله ډیوایډ شي نو دې ته موږ ارټیریول وایو. ارټیریول صحیح شوه؟ ارټیریول ورته موږ وایو. اوس دا ارټیریول چې دی دا ټیشو ته انټر شي، ټیشو ته څه شي؟ داخل شي. ښه، دی چې کله ټیشو ته داخل شي نو دی بیا دغلته هم بریک اپ شي، مات شي، یا نور ته ډیوایډ شي چې هغې ته موږ بیا کیپیلري وایو. نو کیپیلري د کومه شو؟ کیپیلري د ارټیریول نه جوړ شوی. څه نه جوړ شو؟ د ارټیریول نه. صحیح ده؟ اوس دا کیپیلریز چې کوم دي دا په ټیشو ته انټر شوي دي، په ټیشو کې دي، خو دا ډېر زیات دي. لارج نیټورک یې جوړ کړی دی. لارج نیټورک یعنې یو ډېر غټ جال یې جوړ کړی دی. په څه ځای کې؟ په ټول باډي ټیشوز کې. څومره هم چې په جسم کې زموږ ټیشوز دي، په هغې کې دی یو غټ نیټورک جوړ کړی دی. دا د کومه شو؟ تاسو ته ما خبره وکړه چې دا د ارټیریول نه جوړ شوی کیپیلري، خو دې بیا په ټیشو کې یو ډېر لوی نیټورک جوړ کړی دی، تر دې پورې چې هر سیل ته چې کوم دی دا کیپیلري رسېدلی. صحیح ده؟ every cell lies very close to a capillary. یعنې دې په دې ټیشو کې دومره غټ نیټورک جوړ کړلی چې هر یو سیل د کیپیلري ته نږدې دی. یعنې هر یو سیل ته د کیپیلري څه شو؟ دا رسېدل ده. د کیپیلري سټرکچر څنګه دی؟ نو دې ته لږ وګورئ چې د کیپیلري سټرکچر او د وین په سټرکچر کې ډېر فرق دی. صحیح ده؟ سټرکچر مونږ د وین د ارچي خبره کړې وه، د وین خبره هم مونږ کړې وه، خو د هغې سټرکچر کې 3 لیرز وي، یعنې 3 والونه پکې ته. نو په دې کې دغه شی نشته دی. په دې کې یو وال دی او هغه هم ډېر زیات نری دی. 1 very thick wall، thin wall. صحیح ده؟ ساري دې کې یو وال دی او هغه هم ډېر زیاته تین دی، نری دی. او دغه یو وال چې کوم دی، دا کوم تین وال چې دی، وړوکی چې دی، دا د سنګل سیل لیر نه جوړ دی. سنګل سیل لیر یعنې یو لیر دی د څه شي؟ د سیلونو. سیلونه را یوځای شوي دي او هغې صرف یو لیر جوړ کړلی، خو هغه لیر چې کوم دی هغه ډېر زیاته تین دی. لکه مثال په طور باندې دا یوه څه ده؟ کیپیلري ده. هسې مثال درته درکړم. صحیح ده؟ نو د دې دغه یو وال دی. دا یو وال چې کوم دی نو دا صرف سنګل سیلونه داسې را یوځای شوي دي او هغې دا کیپیلري څه کړله؟ جوړه کړله، خو دا ډېر زیات تین وال دی. او دغه تین وال ته موږ انډوتیلیم هم وایو. څه ورته وایو؟ انډوتیلیم. انډوتیلیم په ارچي کې هم و، هغه کوم انر لیر چې و. صحیح ده؟ انډوتیلیم. نو دغې ته موږ انډوتیلیم هم وایو. اوس راشئ چې د دې په فنکشن باندې خبره وکړو چې د دې څه کار دی. صحیح ده؟ د کیپیلري فنکشن د دې کار چې اصل کې دی هغه د ایکسچینج اف مټیریل. یعنې د څیزونو څه کول؟ تبادله کول. یو شي ورکول او بل شي څه کول؟ راغستل. دا کار دی د کیپیلري. دا دی څنګه کار کوي؟ نو ګورئ، تاسو ته ما وویل چې د کیپیلري چې کوم وال دی هغه ډېر زیات تین دی، یعنې ډېر زیات نری دی. د دغې فایده دا شوه چې دا پرمیبل دی. پرمیبل مطلب دا دی چې دا اجازت ورکوي، یعنې داخله به ورکوي چې څیزونه چې دې ته دنده راشي او څه ته به ورته ووایي چې تاسو څه کېږئ؟ بهر ته وځئ. یعنې دا د دې کار دی. نو د دغه پرمیبل او د تین د وجې نه سبسټانسز لکه کوم څیزونه چې دي، لکه مثال په طور باندې واټر شو، دغه شانتې د دې سره سره اکسیجن شو، بل ویست مټیریل شو،
دا د دې نه په اسانۍ سره څه کېدای شي پاس کېدای شي substances easily pass. اوس د دې نه د شیزونه څنګه پاس کېږي نو دې خوا به په دې باندې لږ غوندې تاسو غور وکړئ ښه ګورئ مثال په طور باندې دا دی یوه ارټري څه ده ارټري دا راغل دی دا چې کله ډیوایډ شي نو دې ته مونږ څه ویل دی ارټیریول ویل دی صحیح دا مثال په طور ارټیریول ته څه شوه ډیوایډ شو اوس دا ارټیریول بیا ښه ډیوایډ شوی دی په ټیشوز کې څه ته کیپیلریز ته یو نیټورک یې جوړ کړی نو ها ساري دا په دې باندې وبس چې تاسو ته پته لګي صحیح دا اوس موږ سره څه دي اصل کې دا کیپیلریز دي اصل دي داسې یو نیټورک جوړ کړی دی او دغه شانتي بیا دا چې دی واپس وینیول ته دغه شوی دی کنورټ شوی دی او وینیول بیا یو وین ته شوی دی کنورټ شوی دی جوړ شوی دی نو اوس په دې ارټري کې چې دا را روانه ده اکسیجنیټډ بلډ یعنې هر هغه وینا چې په هغې کې د اکسیجن مقدار څه دی سیوا دی نو په دې وینه کې به موږ سره څه دا ارټري ده صحیح په ارټري کې اکسیجنیټډ بلډ دی نو په دغه بلډ کې موږ سره یو دی اکسیجن او دغه شانتي دی نیوټرینټس کوم چې سیل ته څه دی ضرورت دی د دې سره سره مثال په ډول H2O دی واټر دی دا داسې څه دی را روان دي اوس دلته کې دا یو سیل دی مثال په طور باندې دې کې پکې یو سیل دی ځکه د کیپیلري خو د هر سیل نه ګیر چاپېرې خو زه تاسو ته دې ځای کې وباسم صحیح ده دا دې واخله دا شو یو سیل د دې سیل نه ګیر چاپېره یو فلویډ دی یا تاسو ورته ووایئ چې څه اوبه پرتې دي داسې د هر سیل نه ګیر چاپېره څه دي اوبه دي لکه د دې سیل او دې سره خوا کې چې کوم بل سیل د دې دواړو په منځ کې به اوبه پرتې د ټول چې څومره هم سیلونه دي چې هغې ته انټرسټیشل فلویډ یا ورته ټیشو فلویډ هم ویلی کېږي صحیح ده دې ته څه ویلی کېږي ټیشو فلویډ اوس چې کله دا نیوټرنس دې ځای ته راشي د دې وال ډېر زیات نری دی دلته کته دا کوم فلویډ چې دی په دې کې د دې اکسیجن دغه شانتي د نیوټرنس د واټر مقدار دی کم نو د کم د وجې نه به دا کوم نیوټرنس چې دي یا اکسیجن چې کوم یا کوم سبسټانسز چې دي دا به د دې کیپیلریز نه د ډیفیوژن په ذریعه باندې راشي کته دی ټیشو فلویډ ته څه ته به راشي ټیشو فلویډ ته نو دې ټیشو فلویډ ته چې کله دا هر څه راشي د دې نه وروسته به بیا دا هر څه راشي چېرته سیل ته نو سیل به په دې طریقه باندې کوم واټر شو اکسیجن شو او نیوټرنس شو د دې ضرورت په خپل څه کې پوره به کړي خو تاسو ته به دا هم پته وي چې زموږ په سیل کې چې کوم ویسټ پراډکټ جوړېږي لکه مثال په طور باندې کاربن ډای اکساید شو نو دا کاربن ډای اکساید به د سیل نه بهر ته ورشي دغه ټیشو فلویډ ته او د دې ټیشو فلویډ نه به دا اوس ځي چېرته کیپیلري ته ځکه په کیپیلري کې د کاربن ډای اکساید مقدار کم دی یا نور چې کوم ویسټ پراډکټ دي ویسټ مټیریل دي فضول څیزونه دي چې د هغې سیل ته ضرورت نشته دی نو هغه به د سیل نه ځي لاول ټیشو فلویډ ته او د ټیشو فلویډ نه به بیا چېرته ځي کیپیلریز ته ځکه چې کیپیلري کې د دې مقدار کم دی نو د کیپیلري ته به لاړ شي ښه دا چې کله کیپیلري ته راشي مثال په طور د کاربن ډای اکساید موږ راواخلو صحیح ده نو دا کیپیلري بیا ښه چې کوم دی ډیوایډ دغه شوي دي د دې نه نور شیزونه جوړ شوي دي چې هغې ته موږ وینیول وایو څه ورته وایو وینیول لکه څنګه چې دلته ارټیریول و صحیح ده لکه دا چې کوم ارټیریول و همداشان وینیول چې بیا راوځای شوي دي د دې نه جوړ شوي دي وینز نو دا کاربن ډای اکساید چې کوم دی دا به د کیپیلري نه راشي وینیول ته د وینیول نه به راشي وینز ته نو تاسو ته به پته وي چې په وین کې کومه وینه ده ډي اکسیجنیټډ بلډ نو د اکسیجنیټډ بلډ نه څنګه ډي اکسیجنیټډ بلډ جوړ شو په دې طریقه باندې ما تاسو پوهه کړه یوه پیره ورته بیا غوږ کېږدئ خو که تاسو بور کېږئ نو دا بیا پارټ چې کوم دی دا سکیپ کړئ صحیح ده ګورئ دا دی ارټري صحیح ده دې ارټري راواغېسته H2O اکسیجن او نیوټرنس زړه چې کوم دی دا هر څه پوش کړو نو په ارټري کې دا څه شو را روان شو مثال په طور باندې دې ځای کې یو سیل دی ما تاسو دغه سیل دا کته وویسه چې ستاسو د پوهې دپاره صحیح ده نور به دا هر څه تاسو د وټساپ چینل کې به تاسو شیر کړم تاسو بیا هلته هم کتلی شئ صحیح ده ښه نو دې ځای کې دا سیل ما دلته کته دې لپاره وي چې تاسو پرې پوه شئ نو دا هر څه راغلو دې ځای ته اوس دلته کې د سیل چې کوم دی هغې ته ضرورت دی د دې اکسیجن د واټر او د نیوټرنس خو د دې سیل سره بهر غاړې یو فلویډ پروت دی یو اوبه پرتې دي نو دا هر څه به د دې کیپیلري نه راشي دغه فلویډ ته ولې به راشي ځکه چې د دې کیپیلري دا کوم وال چې دا ډېر زیات نري دي د ډیفیوژن دپاره دغه شیز چې دی ډېر زیات لازمي دي نو د دغې د وجې نه به دا هر څه چېرته راشي لیک اوټ بهر ته به راوځي دغه ټیشو فلویډ ته چې ټیشو فلویډ ته راشي د دې نه به بیا راشي سیل ته خو دا به درته پته شي دا پروسس کېږي د ډیفیوژن په ذریعه باندې دغه شانتې په سیل کې چې کوم ویسټ پراډکټ پیدا شوی دی لکه مثال په طور کاربن ډای اکساید شو
نو دا کاربن ډای اکساید به دا ټیشو فلویډ ته ورشي. ټیشو فلویډ څه شی دی چې د هر سیل د دوه سیلونو په منځ کې یا د سیلونو په منځ کې چې کوم فلویډ دی کومې اوبه پرتې دي هغه ته ویل کېږي ټیشو فلویډ. نو دغه ټیشو فلویډ نه بیا واپس ورشي کیپیلریز ته او کیپیلریز چې کله لږ رایوځي چې د وینې جوړ شي وینیول او وینیول چې رایوځي چې د وینې جوړېږي وینز. نو په وینز کې به اوس کومه وینئ ډي اکسیجنیټډ بلډ. دا به یاد ساتئ چې دا وینه واپس په ارټري کې نه ځي صحیح ده ځکه دا به بیا چېرته ځي په وین کې به ځي ډي اکسیجنیټډ بلډ. نو په وین باندې به انشاءالله لیکچر اخلو صحیح ده. په دې باندې بیا زه تاسو پوهه کوم. په دې کې پاتې دا ټیشو فلویډ دی نو دا فلویډ چې کوم دی دا د میډیم غوندې کار کوي صحیح ده. لکه دې له دغه ورکړي دا کوم ویست مټیریل چې د دې نه به کیپیلریز ته لاړ شي او دغه شان د کیپیلریز نه چې کوم څیزونه راځي دا به هم له ټیشو فلویډ ته راځي. د ټیشو فلویډ نه به بیا راځي چېرته کې ته سیل ته به راځي. نو دا کار دی ټول د چا د کیپیلریزو صحیح ده. او دا کیپیلری هر سیل ته رسیدونکي. لکه اوس زه تاسو ته یو مثال بل درکړم. زمونږ لنګز دي په څه دي لنګز. په دې لنګز کې کوم سیل دی الویلای. څه شی دی الویلای. د دې الویلای نه غیر شاپیره کیپیلریز پراته دي. کیپیلریز څه دي کیپیلریز. نو کله چې مونږه ساه واخلو نو مونږ سره د اکسیجن مقدار څه شي سیوا شي. نو دا اکسیجن چې کوم دی دا ځي کیپیلریز ته. په دغه طریقه باندې دا کومه باره طریقه چې مونږ تاسو ته ووایو. خو هلته کې دا دوی وینز چې کوم دی ډي اکسیجنیټډ بلډ راول دی هارت ته او هارت بیا دغه کړل دی پمپ کړل دی زړه د لنګز ته. نو دا چې کله دا اکسیجن دی کیپیلریز ته لاړ شي نو په دې کې کومه وینه راوسه ډي اکسیجنیټډ دی. نو هغه به څه شي اکسیجنیټډ به شي او په دغه طریقه باندې به واپس راشي بیا دا چېرته کې ته هارت ته یا هر چې کوم دا سیل وګورئ هغې ته د هر شي ضرورت دی. خو هلته کې کوم ایکسچینج اف مټیریل چې کېږي هغه کېږي د کیپیلري په ذریعه باندې. نو زما امید دی چې په دې لیکچر باندې به تاسو پوه شوي. ما له اجازت راکړئ. د لوی الله په امان.